د قرآن مجید نزول دا د الله جل شانه له طرف نه شوی دی، دا الله نازل کړی او باقاعده الله جل شانه خپل صفات ذکر کړل چې د هغه ذات طرف نه چې ځمکې پیدا کړي دي او دا اوچت اسمان نه پیدا کړي دي. دا قرآن مجید د هغه ذات طرف نه دا نازل شو. قرآن مجید کې ځای په ځای باندې الله جل شانه صداقت د قرآن مجید دا ذکر کړل چې دا قرآن مجید دا ریښتونه کتاب دی، په دې کې څه شک او شبهه نشته دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه، الله فرمای دا هغه کتاب دی چې دې کې څه شک او شبهه نشته دی. کتاب انزلناه مبارک، الله وی کتاب عظیم و شان دے منگ نازل کړه دے برکتی کتاب دے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، الله وی منگ د قدر پشپا کې دا قرآن مجید نازل کړ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، قرآن مجید هغه کتاب دے چې الله د رمضان مبارک په میاشت کې دا نازل کړ. نو ځای په ځای باندې قرآن مجید کې صداقت د قرآن مجید ذکر شوی چې دا قرآن مجید دا ریښتونه کتاب دی، د دې په نازلېدو کې څه شک او شبهه نشته. نو وسره دا خبره هم ثابته شوه چې څنګه دا قرآن مجید ریښتونه دی، چې دا کتاب ریښتونه کتاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ریښتونه پیغمبر دی. دا غي یو وینا دا حق او سچ ده. قرآن مجید د امت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. نو قرآن مجید دا حق کتاب دا وحی مطلوب شو. او که نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث بیان کړی دي نو دا وحی ده، خو وحی غیر مطلوب ده. د وحی دوه قسمونه دي کنه، وحی مطلوب او وحی غیر مطلوب. یو هغه وحی ده چې د هغې تلاوت کېږي چې قرآن مجید دی، او دیمه هغه وحی چې د هغې تلاوت دا نه کېږي، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو آیات کریمه کې الله جل شانه صداقت د قرآن مجید دا بیان کو چې دا قرآن مجید ریښتونه دی. نو دا آخري پیغمبر هم څه شی دی؟ دا ریښتونه پیغمبر دی.